وایو چې کوم حواله پیش لمونږ وخاندل وی ولې خاندي پیر صاحب ماته ویلا چې دا فعل نه دی فعل دی د فعل نسبت الله ته کول دا کفر شرک راغلی دی نن په خپل د فعل نسبت الله تعالی ته وکړو او ما په دوه حواله پیش لې چې دا فعل د الله تعالی دی به بندل اختیار د الله په فعل کې کم طرف راغی زما په کار کې د اختیار نشته نو د الله په کار کې اختیار پدې خو عوام الناس هم پويږي یار د اختیار د کم طرف راغی ظاهر کې پدې خو عوام الناس ان شاء الله فیصله کې خر قیادت ادینه پس به اختیاري مطلب پیر صاحب ان شاء الله نانیو بجو پورې به ټایم چلو هغه نه پس زرا زم تاسو جوابات ته دغه مشترکه جوابات کوم مفتی صاحب کبي عبارت چې بشکې تاسو داوی تفصیل پکې نشته ځکه تاسو وي بعضي اختیاري دي بعضي غیر اختیاري دي هغه وي کله اختیاري وي کله اختیاري نه وي یعنی کله دغه په او هغه خپل دا ولر کې دریم نمبر مفتی صاحب تاسو بعضي اختیار کې منئ بعضي غیر اختیار کې منئ کوم عبارت چې پیش کوي په غیر اختیاري کې تاسو جواب کوي په اختیاري کې زما طرف نه جواب در واخلئ سلورم دریم نمبر مفتی صاحب وي اختیار نه اختیار علی قدرت المعجزه والکرامت مراد دی یعنی چې الله غته اختیار ورکړي چې سو غواړي دغه ظاهري نو پیر صاحب پدې کې بیا د بی اختیاري او طلبه الفاظ ولې راغلي دا طلب او اختیار په خپل منځ کې دا هغه تعرض لري طلب هغه سیس کې دی شي چې هغه بنده په اختیار کې دی پنځم نمبر بازو کې په دعا هم الفاظ هم راغلي دعا ال انسان کې چې کله دغه په اختیار کې دی شپږم نمبر د اختیار نه قصد مراد هغه د صورت اختیار او د قصد مراد هغه قدرت نه لري بلکې د اختیار او قصد نه اسباب مراد دي دا شرع عقیدۃ الکبرى د سنوسی د دې عبارت مرته مخ کې پیش کو د موي د دین اسباب مراد دي تمنا او اشتها ومن او دقه هواش على شر الكبرى دم لكل شردين مراد اغا والمراد بالاختيار والاراده هنا الشهوه والتمني ادينا شهوه والتمني اسباب ورن مراد دي ادينا بس وم نمبر اختیار په کلام عربو کې په معنی راځي مصباح او منجد دواړو لیکل دي دلته معنی پسند کرنا منتخب کرنا او انا اخترتك فاستبي لما قرآن مجید مو امدق مفتی شفیع سے برے مولا داغی ترجمہ کی اخترتک اور میں نے پسند کیا پسند ترجمہ کی وربک یخلق ما یشاء معارف القرآن جلد 836 کے مفتی شفیع سے برے مولا پسند کرنا ترجمہ کی مطلب ادار ہے یعنی نبی چې کله دا ولی چې کله دا خبره خوخی چې الله زمانه یو کرامت صادر کی د دې دا مطلب دی دا مطلب نه دی چې هغه ته اختیار ورکو خدای اختیار چې خر قیادت تکله صادروي د ځان نه اتم نمبر د دې حدیث خپل هغه حدیث مطلب واضح کړي چې ډېر وخت هغه په دوړو وهله کسب بر سره لو اقسم علی الله لا برو کې قسم په الله غوړي هغه د الله نازبین وی الله نه نس کې مطلب حدیث خپل واضح کړي امام نووي رضی الله عنه لیکي نووي جلو 719 کې اے حلفا علی وقی شیء او قال الله کله چې د یوسف په حقوق باندې قسم وکړي الله واقع کوي دا مطلب نه چې هغه اختیار په دې باندې ویلاو شو دغه مفتی تقی عثماني سم لیکل نه هم نمبر مفتی شفیع صاحب مولا دی وزارت کې شیخ ادریس اوراګه مفتی شفیع صاحب په خپل د دې وضاحت کوي سویو وی حقیقت دی وی اور کوم څه کې دی د په خپل باندې مفتی شفیع صاحب مولا دی وی بعضی خلکو رچا ذهن ته د اشکال راتلی شي لکه د غیر پر مثال پیش کړي وی کان امر کې ولی تو اس کا جو وی بعضو رہا یہ شوبہ کہ ان کا یہ کہنا کہ انا آتی کبھی قبل يرتد د کم نسبت مجازیہ دی چاغت نسبت کړي وی یہ علامت اس کے کہ کام ان کے قصد و اختیار سے ہوا جو علامت تصرف کے کیونکہ کرامت والے کے اختیار میں نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی اطلاع کر دیو کہ تم ارادہ کرو گے تو ہم یہ کام اتنی جلدی سے کریں گے یہ تقریر حضرت سیدی حکیم محمد مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے دا تفصیل هغه کړي الله ورته پزله کې واچي په دې وخت دا اراده وکړه زبدا کار ظاهروم الله ورته القا وکړي امدق شیخ ادریس صاحب دغه مطلب بیان کړی دا شیخ ادریس صاحب خپل کتاب کې امدق مطلب وای بعض خلکو ته دغه اشکال راځي وای سو اس کا جواب ہے کہ بعد نظر میں اگر چیز اختیار سے معلوم ہوتا ہے لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ اس وقت نبی کے دل میں معجزہ صادر کرنے کا القاء الہام فرماتے اور القاء الہام عری اور بسیط ہوتا ہے بلکہ اس کو قرآن قرار دے رہا بھی صحیح تعبیر نہیں تو اس کا صدور من جانب اللہ ہوا د بندر طرف نہ صدور ہونا شیخ ادریس موازی کی پخپل باندې حضرت گنگوی سے رحم الله په تالیفات رشید صاحب 188 کې لیکي دی وای دغه شاه اسماعیل شهید رحم الله په حواله سره راخلی به معجزات تصرفات میں ظاہر بھی جزء مثل قلم کے مگر جزئیہ قدرت محدود اس علم و توجہ کو اختیاری جزئیہ تعبیر کرتا ہو دی الله ورته بزره کې القا وکي چې تر دې خبرې قصد او اراده وکړه دا مطلب نه چې هغه اختیار ورکوي مثال هم ورکوي وای څنګه چې یو افسر ته اختیارات ملاوي هغه
داسې اختیارات ورته دي بلو شوي او حضرت تانوي صاحب رحمه الله په وادر نوادر کې هم د دې بیا خپله وایي کرامت په دوه قسمه دی یو کرامت معنوي دی استقامت علی الدین د بعضو نه هغه ممکن ده چې دغه مراد وي بیا حضرت شیخ عبدالحق صاحب رحمه الله شرف الغول 30 کې لیکي پس شو فانی شدی یعنی جب تک خودی کو مٹا کر پاری ہو جائے اور تجھ میں فیل ہوئے یعنی انسان دومره ځان د فتول غیب را کسل فتول غیب را کسل کتاب د خپل پارسی کتاب کې راغی وضاحت کوي خپل ځان د عمره کې کار بد الله تعالی خلق بدا غني چې د تانه صادر شوی نور به فعل الله تعالی او خپل به دغه رد کوي اصل کتاب په سبب نمبر 20 کې شیخ عبدالقادر جیلانی مولانا فرمایي دیم وی فحین اذن یضاف الیک التکویر وخرق په دغه وخت کې به مضاف کیږي ستا طرف ته تکوین او خرق عادت فیراد ذلک منک فی ظاهر العقل دا بستانی لیدل شي بظاهر فعل کې او فی ظاهر الفعل والحكم هو فعل الله و اراده او دا به فعل د الله تعالی وی دا به بنده فعل نوی بنده باندې ظاهر کړي دا به الله تعالی فتول غیب کې واضح شیخ عبدالحق صبر خپل دغه وضاحت کوي نو معجزه او د په خپل باندې فحین اذن دغه عبارت نقل کوي شیخ عبدالله محدث دی لوري مولانا دغه تفسیر کوي په خپل باندې پیر صاحب دا دولس جوابات مراغینه وکړه دینه پس خپل قرآنی دلایل تر اعظم حدیث ته دغه پس به ان شاء الله د متکلمین عبارت ترم 40 حوالات باندې متکلمین وروړي چې دا بنده په اختیار کې نشته چې کوم دغه پس اعظم دلایل ته چون کې عقیده ده او عقیده لپاره قرآنی دلایل ولسترګه د عقیده لپاره قرآنی دلایل پکاري زما سره اول نمبر دلیل سوره انبیاء آیت نمبر 29 بارہ نمبر 17 الله د ابراهیم علیه السلام معجزه ذکر کوي چې الله ورته ور ګولي ګلزار کو قلنا مونږ یا نارو ای اورا کونی برد و سلام علی یخشب ابراهیم علیه السلام سلامتی ول ورسل او د دې د لاندې ډیر معلومه شو چې اور یې خول چې کوم معجزه وا دا د الله تعالی په اختیار کې او کچرته د ابراهیم علیه السلام په اختیار کې وي نو دا خو بیا دغه امتحان نشو دا خو بیا دغه قرباني نشو ځکه هغه په ځان باندې اور ظاهر یې خول شو نو بیا دا معجزه کوم طرف شولا بیا د امتحان او قرباني کوم طرف نشو او په دغه د لاندې تفسیر ابن کثیر کې لیکي ولولا ان الله عز وجل قال وسلاما لعزا ابراهيم بردوا کله ورته دا نه ویل الله نه ویل کله ابراهيم عليه السلام به سوزولې هغه ته تکلیف ورکړی او پیر صاحب کرامت د فرد معجزې رضوانه خرکیات دي هر کله چې معجزه غیر اختیاري شو د قران په نصره کرامت ور سره په طریقې اولا سره ثابت شو دویم د دې لاندې وان القياس سوره قصص پاره نمبر 20 آیت نمبر 1 الله فرمایي وان القياس مونږ ورته علم ساو ګرځوا اوس امزا غرزول دا معجزه نه و دغه نه مار جوړول دا معجزه و الله साउंड सिस्टम हर किस्म की इस्लामी मुहाफिल मजालिस जलसों और कॉन्फ्रेंस के लिए आला साउंड सिस्टम फराहम करने का मयारी सेंटर जदीद DSLR और ड्रोन कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग की सहूलत मौजूद है। अल दोहा इस्लामिक साउंड सिस्टम राबता नंबर 0300 5949 296। साउंड सिस्टम फराहम करने का मयारी सेंटर जदीद DSLR और ड्रोन कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग की सहूलत मौजूद है। अल दोहा इस्लामिक साउंड सिस्टम राबता नंबर 0300 5949 296।